زه اوس یو ډېر مشهور عالم ته دعوت ورکوم چې دغه خلک په دې باندې ډېر زیات قدر کوي. هر عالم د قدر ویاړ وي، خو دغه قدر په دې وجه باندې هم ډېر زیات کېږي چې هغه اسلام په ډېر دلایلو باندې په اسلامي موضوعاتو باندې بحث کولی شي او خلک په دغه وجه باندې د نورو علماو نه ډېر ممتاز ګڼي. نو زه راغواړم مولانا طیب صاحب د پنجپیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. خواږو درنو عزتمندو مسلمانانو پښتنو، زمانه مخکې ډېرو وروڼو د پښتو خبرې به کړي، د پښتنو خبرې به یې کړي او د پښتون قام د یووالي خبرې به هم کړي. خو زه لاندې او مختصرې یو څو خبرې کوم چې پښتون او مسلمان دا څوک دي. دې کې هېڅ شک نشته چې ټول انسانان د حضرت آدم علیه السلام اولاد دی او فوقیت د انسان دا په تقوا او په پرهیزګارۍ باندې دی. خو الله رب العزت په هر یو دور او په هر زمانه کې قومونه پیدا کړي دي. په دې قومونو کې یو قوم پښتون هم دی چې هغې ته پښتون او پښتون ورته وایي. د هر یو قوم څه خصوصیتي څه رواجونه یي، نو د پښتنو هم څه خصوصیت او رواجونه شته. تاسو وګورئ کم ځای کې چې 10-12 کورونه د پښتنو اوسېږي، نو 2 څیزه لازماً په هغه ځای کې وي. یوې ته حجره وایي او بلې ته جومات وایي. دا 2 څیزونه چې یو حجره وه او یو جومات و، دا د پښتنو مشرانو د دې لپاره جوړ کړي وو چې کم یو سړی ښه پښتوني نو هغه به ښه مسلماني. او لازمي خبره ده چې کم سړی په حجره کې به کېناسته نو هغه به په جومات کې هم کېناسته، او کم سړی چې به په جومات کې و نو هغه به حجرې ته هم راته. خو د اغیارو د لاسه د حجرې او د جومات په منځ کې خرانډان کېښودی شو. څه یې د جومات کړل او څه یې د حجرې کړل. کم خلک چې په جومات کې کېناستل نو د حجرې خلکو ته هغوی په بد نظر وکتل، او کم چې حجره کې کېناستل نو هغوی د جومات خلکو ته په بد نظر باندې وکتل. نتیجه دا راووته چې د جومات خلکو د حجرې خلکو باندې د قومیت الزام ولګو او په دې الزام یې هغوی بدنام کړه او د مسلمانانو د صف نه یې ویستل. کم خلک چې حجره کې کېناستل نو هغوی ملا داسې بدنام که چې گویا کې د دې ملا هیڅ غیرت او هیڅ پښتو هم نشته. او داسې نوې خبره نه وه. علامه اقبال هم یو ځای کې وایي افغانیوں کے غیرت دین کا ہے علاج، ملا کو اس کو کوہ دمن سے نکال دو. ملا د حجرې سړي ته بد وکتل او د حجرې سړي د جومات سړي ته بد وکتل، حالانکه داسې نه وه. په اسلام کې د قومیت ذکر او په اسلام کې قومیت داشته که دا نه وی نو په یو مقام نبی علیہ السلام ولاړ دی او आवाज کوي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب.
زه پیغمبر ما دروغجن پیغمبر نیم او زه د عبدالمطلب د خاندان نیم خپل خاندان خی یو بل پیغمبر چې منګه او تاسو پښتانه څوک وایي آریان دی او څوک وایي بنی اسرائیل دی خو د بنی اسرائیلو یو مشر حضرت یوسف علیہ السلام په جیل کې ولاړ دی او چې تقریر کوي نو هغه وایي واتبعت ملت آبائی ابراهیم او اسماعیل او اسحاق اول خپل خاندان خی خپل نسب خی او دا هغې نه بعد د توحید اواز کوي او مسله د توحید بیانوي موږ چې کلمه وایو نو موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله و عبده و رسوله هم وایو اول عبد او رست رسولو کله چې او سړی اول پښتوني رستو هغه ملاشي نو هغه د قوم نگهبانی هم کولی شي او هغه د ملک نگهبانی هم کولی شي د انبیاء علیهم السلام تقاریر سورت اعراف او سورت ہود کے ذکر کئی نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام ہر یو آواز کئی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو وازما قوما وازما قوما وازما قوما که دا قوم آواز نارواوے نو انبیاء علیہ السلام با دا آواز نکو په حیواناتو کې کمزور شي وړو کې شي میګه دي او سليمان عليه السلام په لار روان دي میګیان خاور راو باسي دا غي یو مشر دی وړو کې غونته دي نو هغه میګیانو ته وایي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يختمنکم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون میګیانو سړو ته دن شي د سلیمان علیہ السلام فوج راغې خپو کې هم دل نکی د هغه په زړه کې د قوم جذبه وا د هغه په زړه کې د قوم نگهبانی او د قوم مینا وا نو هغه الله ته دوره محبوب شه چې د هغه ذکر قرآن کې وکړو یو قومیت دی او یو عصبیت دی دواړو کې فرق دی قومیت د خپل قوم خیرخواهی لټول عصبیت پردی قوم تا بد قتل او د خپل قوم صفت کول عصبیت په مسلمان کې نشته او قومیت په مسلمان کې او په پښتون کې شته خبره مې دا کوله چې یو وجره او یو جماعتو د وجره او د جماعت په میانس کې خراندان کې خدای شو مولا او پښتون جدا جدا شو نتیجه دار وتا چې د پښتون زوی به په جماعت کې بانګ وې نو پلار به کور ته نه پرې خود وې ما شرمې د ځان نه دی مولا جوړ کړي دی دا الله احسانو نن بیا زه ګورم چې هغه پښتون قام او هغه مولا یو ځای کېږي هغه وجره او جماعت یو ځای کېږي او کله چې دا وجره او جماعت یو ځای شو زما مطلب دا دی چې هغه ډلې هغه جماعتونه چې هغه د دین علمبردار دي او د دین خدمت کوي هغه ډلې چې هغه د قام د ژبې او د پښتو خدمت کوي کله چې دا یو ځای شي نو دا په ټوله دنیا حکمرانی کولی شي